کابل ښار ته د طالبانو له راتګ شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو تر یو لوی او ګواښونکي بدلون وروسته په دغه ښار کې دولتي مامورین ورو ورو خپلو دندو ته حاضریږي. راغلي یو د کابل ښار درېیمې ناحیې ته، کومه چې د تیرو ورځو په پرتله په دغه ناحیه کې د پام وړ پاکوالی راغلی دی. امروز خوشبختانه پس موترهای ما فعالیت کرده. شما میتونید که تمام ساحه را ببینید، کثافاتی که در دولا بود انتقال دادیم. شب 2 موتر ما فعالیت کرد، $14 انتقال دادیم در سرک‌های عمومی و طبق پروگرام ما روزانه همه روزه ساعت عمومی را انتقال میدیم. ساعت غیر پلانی که هست که اگر بمانه فردایش او را انتقال میدیم. یو شمېر هیوادوال بیا وایي چې د طالبانو د راتګ په لومړیو ورځو کې په ښارونو کې ډیره بېنظمي، د کثافاتو ډیروالی او ورته نورو ستونزو د ښار ښکلا بدرنګه کړې وه او د خلکو ژوند یې تریخ کړی و، خو اوس دا هر څه بیرته سم شوي دي. مدت یک مقدار وقت بود که یک ذره شرایط زمینه کار برای مردم مساعد نبودن، یک تعداد در خانه و جایشان بودن. حالا شکر یک صلح، یک آرامی و یک برادری آمده. همیشه ما که میبینیم هر کس در کار بار خود ادامه میتن. ناحیه 3 برای فعلا پاک است، کدام مشکل نداره. د کابل ښار اوسیدونکي هیلهمندي ښیي چې په راتلونکي کې به یو سالم چاپیریال او ښه ښاري فرهنګ ولري. څنګه ستاسو اصول لیدل د تیر په شان د درېیم ناحیې کومې سایې چې دي د تیر په شان ډېرې پاکې سوي دي او موږ دا امید لرو چې تر همیشه پورې تر همداسې پاک واوسي. د یادونې وړ ده چې په تیر حکومت کې هره ورځ د کابل ښاروالۍ په وینا په دغه ښار کې د ورځې 1450 ټنه کثافات تولیدېدل او دوی یوازې د 400 ټنه کثافاتو د راجمع کولو وړتیا درلوده.